د فلم په شروع کې موږ یو جنۍ کیرولاین ګورو چې هغه یو هسپتال کې نرسه وي او هغه په هسپتال کې د معذورو خلکو خدمت کوي او د دې جنۍ خپل مور پلار خو نه وي ځکه خو د دغه مشرانو خلکو خدمت کې ډېر سکون محسوس کوي. دې هسپتال کې یو سړی په دې باندې ډېر خلک وي او کله چې هغه سړی مړ شي نو دا ډېر زیاته خفه شي او بیا دا فیصله کوي چې زه به دې ځای کې نور کار ونه کړم. دا په بس کې خپل کور ته روانه وي خو دا په اخبار کې یو بل کار ګوري هغه هم په هسپتال کې یو کار وي او دغه فیصله کوي چې زه به دغه کار ته لاړه شم او وبه کم. دا چې کله کور ته راشي نو دا خپلې ملګرې سره ملو شي او هغې ته د دغه کار باره کې خبر ورکړي. خو دغه جنۍ ورته ووایي چې ته کوم ځای ته کار ته ځې دا ځای ډېر زیات خطرناک دی. کیرولاین د دې خبره ونه مني ولې چې هغه په دغه خبرو باندې یقین نه کوي. بل اوس دا له هغه کار ځای ته ځي او دا یو کس سره ملاویږي چې د هغې لوک نوم وي. هغه یو ښځه او سړي سره ملاوي چاله چې د هغه جنۍ ضرورت و. دغه سړی معذور وي او دا به د دې خدمت کوي خو دا ښځه ورته وایي چې دغه سړي سره ته به د دغه کور خیال هم ساتي ولې چې دا کور ډېر زیات غټ وي او دا ښځه یوازې نشي سمبالولی. خو کیرولاین نه پهله هم دلته کې ډېرې زیاتې ښځې راغلې وې او هغې دغه کار نه انکار کړی و. بل اوس دا خپلې ملګرې سره ملاویږي او خپل ټول سامان پیک کوي او په ګاډي کې دغه کور ته روانېږي. دا په لاره کې پټرول پمپ سره ودرېږي کوم چې دغه کور سره نږدې وي. په دغه پټرول پمپ کې هر یو شی ګنده زوړ او عجیبه غوندې کې ښکاره کېدو او دا په پټرول پمپ کې څه عجیبه غوندې کې شی نه ګوري خو دا هر څه دا نظر انداز کوي او هغه کور ته ځي او دغه شان د کیرولاین دا کور ته راشي او دا ښځه ورته بېله کور ټول کار ښیي. دغه ټول کور ورته ښیي او بیا بنجامین کمرې ته یې راولي. په خپل بیډ باندې پروت وي او دا یو معذور سړی وي نه دا خوځېدی شي او نه دا حرکت کولی شي او د بنجامین ښځه دې ته وایي چې دې ته به څه وخت دوا ورکړي. کیرولاین په دغه کوټې کې د دوه ماشومانو تصویر ګوري خو کله چې دا تصویر چېرته دې نه بل د یو تصویر لړی شي او په هغې باندې څه عجیبه غوندې کې لیکلي وي پاپا جسټیفای او ماما سیلیفای ورته لیکلي وي. دا ښځه دې ته یوه کونجي ورکوي کومه چې په دغه ټولو ورونو باندې کار کوي او بیا په دغه ټول کور کې ګرځوي. کیرولاین دلته کې یو شی ګوري چې په دغه کور کې یوه شیشه هم نه وي. کیرولاین دغه ښځې نه دې باره کې پوښتنه کوي خو هغه ورته وایي چې اوس موږ بوډاګان شوي یو او موږ ته څه ضرورت نشته په چې شیشې کې ځان وګورو. کیرولاین دلته کې خپل کار ته چالو کېږي او دغه سړي خدمت کوي او روزانه دغه سړی پاکوي او بار یې چمن ته راولي. دغه ښځه کیرولاین ته وایي چې کور ته دننه لاړه شه او یو کمرې کې څه سامان هلته نه راواخله. کیرولاین دغه کوټه پهله نه وه کتلې او کله چې دغه خپله چابي په دې کمرې کې منډي نو دغه دروازه نه کولاویږي او دا ډېر زیات زورونه پې کوي. حالانکه دغه چابي په ټول کور باندې کار کوي خو په دغه کمرې باندې دا کار نه کوي. خو دا بیا هلته نه هغه شی اوچت کړي او دغه ښځې ته یې په لاس کې ورکړي او بیا دا دغه کوټې باره کې دې ښځې نه تپوس کوي کوم چې نه کولاویږي. دغه ښځه ته وایي کله چې موږ دغه کور هغسې له هغه ورځ نه دغه دروازه نه کولاویږي او دغه دروازې ته بسته مزه. یوه شپه کیرولاین چې کله وده وي نو دې ته له بنجامین د کمرې نه څه اوازونه راځي. دا بیا راویښه شي او په منډه له هغې کوټې ته ځي. دا په کوټه کې ګوري چې بنجامین نه وي ولې چې هغه خو معذوره وي هغه ګرځېدی هم نه شي او هغه څنګه د دغه کوټې نه بهر ته ووتو هغه خو ځان هم نه شي خوځولی. دا دلته کې ډېر زیاته ویرېږي او په دغه فکر کې شي چې دغه سړی اخر چېرته لاړو. خو دا چې کله د کړکۍ نه لاندې وګوري دا هلته کې بنجامین ګوري چې د کور نه تښتېږي خو کله چې کیرولاین په دې باندې چغه ووایي دا بل نه ځان لاندې لړه کړي. کیرولاین دلته نه تښتېږي او هغه بله ښځه راخبروي. دغه ښځه دې ته وایي چې منډه کړه او هغه معذورو کرسۍ راوړه. کیرولاین چې څنګه دغه کمرې ته راشي نو دې ته هلته کې په سپین صدر باندې چا هیلپ لیکلی وي. کیرولاین چې کله دا وګوري نو هغه ډېر زیاته ویرېږي او بیا دغه کپړه پټوي او هغه کرسۍ علي او بهر ته وځي. بل سره کیرولاین هلته کې هغه سړی ګوري کوم سړي چې دې دلته کې کار ته راوستی وي. دا سړی د دغه فیملۍ وکیل هم وي او د دې خیال هم ساتي. کیرولاین دلته کې خپلې کوټې ته راولي او هغه سپین څادر ورته ښیي کوم چې هغې بېګا کتلی و خو کله چې دغه څادر دا کولاوي په هغې باندې سم نه وي لیکلي. کیرولاین لکه دا فکر کوي چې دا زما وهم دی او نور څه نه دي. کیرولاین بیا دا فکر کوي چې دغه ټوله کیسه دغه کوټې نه ورانه ده او چې زه لاړ شم چې وګورم چې دلته کې څه شی دي. دا هلته کې د یختو نه یو چمټه وکاږي او دغه دروازه بې کولاوي او بیا دلته کې ګوري چې دغه لاک په چا بند کړی دی او بیا دې سره چې کومه چابي وي په هغې باندې دا دغه دروازه کولاوه کړي. دا چې کله دې کوټې ته راننوځي دلته کې ډېر زیات عجیبه غوندې کې سامان دا ګوري او داسې معلومېږي چې دلته کې څوک جادو منتر کوي. دا دلته کې د آډیو کیسټ هم ګوري. بیا دلته کې دغه ښځه ګوري چې راننوځي. کیرولاین دلته کې په منډه کې پټه شي او دا فکر کوي چې دې ښځې خو ویلي چې دا دروازه کله هم نه کولاویږي او بیا دا هلته کې هغه کیسټ ولګوي او دا ټول کیسټ واوري
کیرولین هلته کې بیا خپل ملګري سره ملاویږي او هغې ته دغه ټوله کیسه کوي چې په دغه کور کې څه کېږي او دغه کوټې باره کې هم ورته ووایي. د کیرولین ملګري دې ته ووایي چې دغه کوټې کې به پخوا چا جادو منتر کولو او بیا یې دا هلته کې یو دوکان ته بوځي کوم ځای کې چې یوه ښځه جادو منتر کوي ولې چې کیرولین په دغه خبرو باندې یقین نه کوي. کیرولین بیا واپس هغه کور ته ځي خو دې پیره د ځان سره یوه شیشه وړې وي. کله چې دغه ښځې ته پته ولګي هغه ډېرې زیاته غوسه شي او د ده ډېرې خبرې وکړي او بیا ورته د دغه کوټې یوه کیسه کوي چې څه کاله پیر هلته کې 2 افریقایان راغلي وو او دغه ښځو خاوند به په دغه کور کې کار کولو او بیا په خپل وخت کې د خپل مالک په ماشومانو باندې وړو جادو کړې وه او په کوم باندې چې دغه دوران کې د څلور واړه مړه شوي وو او ځکه خو موږ په دغه کور کې شیشه نه پرېږدو او چې کله موږ شیشه ولګو په دې کې موږ ته هغه افریقایان ښځو خاوند ښکارېږي. او دوی چې دغه ویډیو جادو چې څوک په ونې باندې وکړي نو هغه ټول شیطاني طاقتونه ځان نه شړلی شي. په دغه خبره باندې کیرولین ته هغه پټرول پمپ رایاد شي کوم چې موږ په وختي په فلم کې کتلی و کوم ځای کې چې کیرولین یوه سره کرښه کتلې وه او کیرولین دغه فکر کوي چې دا سړی هم د دغه جادو په وجه باندې معذوره شوی دی. کیرولین بیا هغه دوکان ته ځي چېرته چې دا وختي خپلې ملګرې سره تللی وه او هغه ښځې نه تپوس کوي خو هغه دې ته سامان ورکوي او ورته وایي چې ځان سره ویسه او واپس کور ته راځي او بیا دا جادو منتر شروع کوي او په هغه سړي باندې وایي. اتفاقاً دغه جادو په دې باندې کار وکړي او دا سړی خبرې هم شروع کړي او کیرولین ته وایي چې خدای دپاره ما ته خپلې ښځې نه بچ کا. خو هلته کې د سړي ښځه راشي او کیرولین هلته کې بهانه جوړه کړي چې زه دلته کې یو ګیره نه شمه. کیرولین بیا هغه سړي سره ملاویږي او هغې ته وایي چې زما شک دی چې دغه ښځې خپل خاوند معذوره کړی دی او ته وایي چې د افسوس خبره ده چې صرف ما په دې ښځې باندې شک دی. کیرولین او لوک هغه پټرول پمپ ته ځي کوم ځای کې چې دې وختي هغه سره کرښه کتلې وه او د دغه پمپ یوه مالکې سره ملاویږي کومه چې ړنده وي. کیرولین دغه ښځې نه له وډو جادو باره کې تپوس کوي خو هغه ورته وایي چې دا داسې یو جادو ده چې یو انسان د بل انسان په وجود کې ننوتی شي او له هغې ژوند هم چالو کوي او دغه جادو په مدد باندې دا هغه انسان مړ کړي او له هغې عمر ځان ته واخلي. دلته کې کیرولین او لوک پوه شي چې دا سړی خپلې ښځې معذوره کړی دی او دغه خبره ثابته کولو لپاره کیرولین هلته کې یوه سره کرښه جوړه کړي خو کله چې دغه ښځه دغه سرې کرښې نه نشي راوړېدی کیرولین هلته کې شک پوخ شي. کیرولین بنجمن په خپل ګاډي کې کینی او هلته نه یې تختی خو بدقسمتۍ سره له کور غټ ګیټ بند وي او بنجمن واپس راوړي او په دغه کور کې چېرته کې پټوي او په خپل هلته نه تښتېږي او د لوک دفتر ته راځي او هغې ته ټوله کیسه کوي. دلته کې موږ ته پته لګېږي چې لوک او هغه ښځه خپلو کې ملګري وي. کیرولین خو دغه فکر کوي چې بنجمن په دغه تور جادو کې راګیر دی خو په حقیقت کې کیرولین په دغه جادو کې ګیروي. شاته نه پې لوک راځي او دې ته په مرۍ کې یو پړی اچوي او دا راکاږي او واپس یې هغه کور ته راولي او دغه جادو والا کمرې ته هم. دلته کې کیرولین او له بنجمن له ښځې په منځ کې جګړه شي. کیرولین دلته کې ځان بچ کړي او دا ښځه له لاسه ونیسي او برنه یې لړه کړي په کوم باندې چې د دغه ښځې خپې ماته شي او بیا دا هلته کې یوه سره کرښه ځان نه تاووي او هلته کې تښتېږي او بیا په دغه کوټې کې ځان نه ګول کرښه تاووي او یو کتاب راخلي او هغه په تیزوي او په ځمکه باندې څه عجیبه غوندې کې لیکل هم کوي. د بنجمن ښځه ورته راځي او ته وایي چې تا پخپله په دغه ګول دایره کې ځان قید کړو ته به دغه دایرې نه بهر ته کله هم راونځي. دا هلته په شیشه کې خپل ځان ګوري او ورسره تېر خلکه ګوري چې په دغه کور کې مړه شوي دي او په اخره کې هغه افریقنۍ ښځه هم وګوري او هلته کې هغه ریکارډینګ هم پخپله چالو شي او دلته کې دغه شمې هم مړې شي. دلته کې موږ 2 روغانې ګورو چې هغه په یو بل جسمونو کې ننوځي او هغه افریقنۍ ښځه د بنجمن په ښځې کې ننوتې وي او هغه اوس د کیرولین په جسم کې راننوځي او د کیرولین روح په دغه بوډۍ کې ورننوځي د چا چې اوس دغه دواړه خپې ماتې شوې وي او کیرولین دلته کې په دې معنی زهر وڅکي او دا هم معذوره شي او هغه خبرې هم اوس نشي کولی. او دلته کې موږ ته یوه بله خبره معلومیږي چې دغه لوک په هغې کې هغه افریقنۍ سړی ننوتی وي او هغه دواړه ماشومانانو هم دوی ساګانې اغوستې وي او هغه یې په خپل ځان کې ننستې وي چې زموږ زندګي زیاده شي او دغه کار کولو لپاره دوی ته داسې کسان پکار وو چا به چې په دغه جادو باندې یقین ساتلو. دغه افریقنۍ د کیرولین ډېر انتظار کړی و چې دا راشي او د دې یقین په دغه جادو باندې پوخ شي او دلته کې موږ د کیرولین او د لوک ساګانې په دغه بوډا او بوډۍ کې ګورو کومې چې په امبولانس کې دلته نه بوتلو
او بل خواته موږ بیا هغه افریقایان ګورو چې یو ځل بیا ځوانان شو او خپل ژوندګي به شروع کړي.